د اونۍ ګردۍ میز د صفا راډیو ونیزه سیاسي او معلوماتي خپرونه. دا خپرونه هر چهارشنبه د غرمې مهال له صفا راډیو څخه اورېدلی شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د صفا راډیو ډېرو خوږو قدرمنو اورېدونکو ستړي مه شئ. ښه راغلاست درته وایم. په دې هیله یم ټول به راته روغ جوړ خوشحاله صحتمند او د صحت جامې پر تن ولرئ. د ګردي میز خپرونې ته مو یو ځل بیا زه محمد حنیف حنیفي هرکلی کوم. په دې هیله یم خپرونه به د پیل او پای تر شیبو راسره واورئ. زموږ د ګردي میزونو د خپرونو له جملې څخه نننۍ خپرونه مو په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه دي. دا چې په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه په زیات اندازه باندې شتون لري او د افغانستان د ټولنې وګړي ورسره لاس او ګریوان دي او زیاتره وګړي د دغو بدو کړنو بدو دودونو له وجې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او په اصطلاح باندې دوی له هغه څه نه کړېږي چې په دغه ټولنه کې ډېر رواج شوي دي او حتی زموږ د افغانستان د ټولنې زیاتره وګړي تر اسلام هم همدغو دودونو او رواجونو ته ترجیح ورکړي، مخکې والی ورکړی چې دوی ورسره په پراخه اندازه باندې لاس او ګریوان دي. اسلام چې په آسماني ادیانو کې یو جامع او بشپړ دین دی، هغه دودونه او کړنې چې انساني ارزښتونه پکې نغښتي وي او په ګټه یې وي تایید کړي دي او پر عملي کولو یې ټینګار کړی دی. د ناوړو دودونو ترسره کېدو په اړه اقتصادي کارپوهان بیا داسې نظر لري که چیرې په هېواد کې ولس د زیاتو بېځایه مصارفو او دلیلونو فرهنګونو څخه ګټه وانخلي نو د ډېرو افغانانو اقتصادي وضعیت کې ښه والی او د یو کال په کورني لګښتونو کې کره بسنه کېدای شي. نو قدرمن اورېدونکو دغه خپرونه به تقریبا 40 دقیقې دوام لري او زموږ په نننۍ خپرونه کې راسره دوه قدرمن میلمانه ښاغلی جان محمد مبارز صاحب او ورسره څنګ کې محمد صابر دانش. دوی نننۍ ګردي میز خپرونه کې راسره میلمانه دي او دوی به په دغه موضوع باندې راسره پراخ بحث کوي او په دغه موضوع باندې به انشاءالله تر پایه تم کېږو. په لومړي سر کې مبارز صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. خپرونې ته ستړي مه شئ. پخیر راغلئ. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حنیفي صاحب تاسو او همدارنګه دانش صاحب په دریم قدم کې ستاسو ټولو اورېدونکو ته د زړه له تله هیله ده ورځ مو په خیر تېره کړې وي او جوړ اوسئ او ډېره مننه مو کوو چې موږ ته مو وخت راکړ او د دې خپرونې لپاره قابل وګڼلو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. په دوهم قدم کې محمد صابر داني صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ. خپرونې ته پخیر راغلئ. مننه. کور مودان یو سلام تاسو ته او یو سلام د صفا راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته. هیلهمند یم چې د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. کور مودان چې وخت مو راکړه او په ګردۍ میز خپرونه کې مو میلمه کړه. ډېره زیاته مننه. خوشحاله او آباد اوسئ چې خپرونه کې راسره یاست او دغه خپرونه به انشاءالله پر مخ باندې وړو. دغه ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ نننۍ موضوع د ناوړه دودونو په اړه ده چې په افغاني ټولنه کې ورسره زموږ د ټولنې زیاتره وګړي لاس او ګریوان دي او له بدو رواجونو څخه ځینې وګړي ډېر کړېږي. د دغه بېځایه ځینې لګښتونه دي چې ما مخکې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه چې زموږ د ټولنې زیاتره وګړي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه بېځایه لګښتونو او ناوړه دودونو د رواجونو څخه افغانان بیا هم لاس نه اخلي او د خپلې سرتنبګۍ له وجې په عملي کولو کې له هرې ونه لاسونه اوچتوي. که همدا دودونه همداسې پراختیا ومومي نو کېدای شي چې ډېری خلک به د اقتصادي بحران سره مخ شي. دلته به د یو څو ناوړو دودونو یادونه وکړو چې زموږ په اسلامي او افغاني ټولنه کې رواجېدل یې مخ پر زیاتېدو دي، لکه په ودونو کې د لوړې کچې لګښت ده، همداشان کورنۍ کې په لور باندې د لور ولور ایښودنه ده او په ودونو کې د ساز او نڅا لپاره هنرمندان، همداشان په ودونو کې د ناوې کورنۍ ته د کاري اسبابو بشپړ سیټ ورول او داسې نور ناوړې کړنې دي چې یو کور ودانېږي او ورسره نور 100 کورونه ورانېږي. دا ټول هغه ناوړه دودونه دي چې زموږ په افغاني ټولنه کې ورسره زیاتره خلک لاس او ګریوان دي او حتی ځینو خلکو لکه ما مخکې یادونه وکړه تر اسلام هم دغه ناوړه دود ته ترجیح ورکوي او دغه فرهنګ یې لا هم جاري ساتلی ده. په دغو موضوعاتو به غږېږو. لومړی مبارز صاحب تاسو ته راګرځم. ناوړه دودونه یعنې څه؟ که په اړوند باندې لږ وضاحت اورېدونکو ته ورکړئ.
خوشحاله اوسئ حنیفي صاحب. لومړی غواړم په دود باندې وغږېږم. دود د یوې ټولنې هغه رواج ته ویل کېږي چې په هغې کې دوام مومي او هر وخت ترجیح ورکول کېږي. ناوړه دودونه بیا د یوې ټولنې هغه منفي او د ټولنې د مشکلاتو لامل رواجونه دي چې خصوصا اوس مهال اوس وختو کې په افغانستان کې ډېر ځینې بیخي زیات شوي هم دي او د یوې ټولنې د بدبختۍ او مشکلاتو لامل ګرځي. ډېره زیاته مننه مبارز صاحب. خوشحاله او آباد اوسئ. دانش صاحب ستاسو له اړخه دود یعنې څه کوي داسې وضاحت لږ اورېدونکو ته ورکړو؟ د ناوړه دودونه د یو دود دی، د کلچر یا په انګلیسي کې ورته کلچر وایي. دا په هغه ټولنه چې هغوی په یو عمل باندې ډېر په یو ټولنه کې یو عمل هر وخت عملي کېږي، ډېری خلک هغو ته تابع وي، هغوی ته اهمیت ورکوي، عبارت له دود څخه دی. خو دلته مختلف دودونه دي، ناوړه رواجونه دي، ناوړه دودونه دي چې هغوی د افغانستان اکثریت خلک د ټولنې خلک هغوی ته لکه تاسو مخکې هم ویل تر اسلام هم ډېر اهمیت ورکوي. دغه دودونه که فکر وکړو دا له یو نسل څخه بل نسل ته پاتې دی. نو دغه دودونه دغه بیا ناوړه دودونه دي، ښه دودونه دي. ناوړه دودونه بیا د جمعې په توان دي، د هغوی په اړوند قرآن عظیم شان کې همداشان د پیغمبر علیه السلام نبوي حدیثونه دي چې له هغوی څخه یې موږ منع کړي، او همداشان داسې زموږ په ټولنه کې داسې دودونه هم شته چې هغوی اسلام سره سر لري او هغه موږ او د ټولنې په ګټه دي. ډېره زیاته مننه دانش صاحب. خوشحاله اوسئ. زمونږ په ټولنه کې چې ما مخکې د دودونو یادونه وکړه چې بېلابېل دودونه دي چې د ودونو یادونه پکې وکړه، همداراز له ودونو پرته په ځینو نورو ځایونو کې مثلا د مړي کور کې هم داسې کړنې تر سترګو کېږي چې ښځینه ورته د سقاد ورکولو تر څنګ ټیکري هندارې او کمنځي ورکوي چې دغه عمل د اسلام له نظر ناروا دود ده. په افغاني ټولنه کې چې یو کس ومري د مړي په نوم خیراتونه کوي چې بیا د خیرات بلنې لپاره ډېری هغه خلک رابولي چې خانان او بېوزله ورنه هېر وي. نو دا هغه څه ګڼلی شو چې په ښکاره ډول خلکو ته ځان ښودنه او دا چې یو څوک ثواب ترلاسه کړي ځان په ګناهونو کې ډوبوي که نه. همدارنګه په یوې کورنۍ کې د نوي ماشوم زیږېدل هغه ته پخوا په څېر چې د یوې ناوې کورنۍ ته ځینې اسباب وروړل کېږي، اوس نوی زیږېدلي ماشومانو ته په همغه اندازه کاري اسباب وروړي چې دا مطلق ناوړه عمل ده او ترسره کول یې په داسې بېوزله ټولنه کې چې یو کس ټوله ورځ د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره سحر له کوره وځي او بېګا کور ته په تڼاکو لاسونو راځي. افغانستان یو له هغو بېوزله هېوادونو څخه دی چې اقتصادي اړتیاوې له بهر هېوادونو ترلاسه کوي. بیا نو ولې زیات او بې ځایه لګښت وشي چې نورو هېوادونو ته مو لاس غځولی او بیا دلته یې په غلطو خبرو او بې ځایه لارو لګوو. نو موږ مسلمانان په دې باور یو چې هر هغه عمل کوم شرعي جواز ونه لري کارول یې د ځان هلاکول او یا دا چې ګټه ترلاسه کړي په آخرت کې ورنه د ناوړو کړنو پوښتنه کېدونکې ده. د ناوړو کړنو د بندیز په اړه ځینو ځایي سیمو کې د قومي شوراګانو لخوا هم یادو دودونو ته نه ویل شوي دي که نه، او په ترسره کولو یې ځینې جرمانې هم ایښودل شوي، خو بیا هم د عمل جامه یې نه ده اغوستې. په هر حال دغه ټول هغه موضوعات چې د خپرونې په جریان کې به تاسو له موږ سره شریکوئ او موږ به ځینې پوښتنې درنه کوو، تاسو به د هغوی ځوابونه او مفصل معلومات راکوئ. نو راګرځم دانش صاحب تاسو ته له کوم وخت راهیسې دلته په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه رواج شوي دي که په اړه لږ وضاحت ورکړئ؟ مبارز صاحب راګرځم تاسو ته له کوم وخت راهیسې دلته په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه رواج شوي دي که یې وضاحت راکړئ لږ؟ حنیفي صاحب ناوړه دودونه خو د دود یا رواج نه معلومیږي چې د دې ډېر وخت وتلی دي، بیخي ډېر. خو دا کوم دودونه چې تاسو یاد کړل دا یقیني چې د یوې ټولنې د خلکو په زیان باندې او هغې د بېلابېلو رنګارنګ مشکلاتو لامل جوړېدلی شي. خو بر علاوه نور هم موږ په ټولنه کې څه کم داسې دا رنګه دودونه لرو چې هغه کېدلی شي تر دې هم ناوړه وشي. نو د دودو خو دا کوم دودونه چې تا یاد کړي دي د بیخي ډېر وخت کېږي او د ما په نظر زه فکر کوم چې حل به یې څه ستونزمن وي، لکه څرنګه چې تر اوسه پورې توجه نه ده ورته شوې، خاص توجه نه ده ورته شوې او همدارنګه واوسېږي نو بیا خو به بیخي ډېر وغځېږي. خو که چیرې څه
ترتیب ورته جوړ شي هغه د دولت له لوري او نورو مسایلو باندې، نو کېدلی شي د دې ډېره موده ونه اوسي او زر له منځه ولاړ شي. ډېره مننه. خوشحاله او آباد اوسئ مبارز صاحب. دانش صاحب تاسو په دغه اړه باندې کوم نظر لرئ؟ آیا څومره وخت کېږي چې په افغاني ټولنه کې دغه ناوړه دودونه، دا خو حقیقت خبره ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې افغاني ټولنه کې دغه ناوړه دودونه چې خلک ورسره لاس او ګرېوان دي بیخي له زیاتې مودې راهیسې، خو بیا هم ستاسو له نظره څومره موده کېږي؟ مننه. لکه څنګه چې جناب حنیف صاحب یادونه وکړه دغه دودونه وخت ډېر تېر شوي دي. که موږ لږ وضاحت ورکړو، یو قانون دی، یو دود دی. قانون هر حکومت په راتګ سره یا هر نوی انقلاب په راتګ سره هغه شکل بڼه بدلون تغییر کوي. هم دغه رواجونه دغه ناوړه دودونه چې دی د اسلام نه مخکې دورې څخه یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوي دي. هغه دودونه که موږ تاسو ناوړه دودونو ته ورشو، هغه د جنو لورګانو ژوندۍ ښخول دي، نور سخت هغه بد رواجونه چې اسلام سره په ټکر کې دي، لا ډېر تاریخي مخینه لري. نو که ورشو راشو دغه ناوړه دودونو ته په افغانستان کې د اسلام له راتګ څخه مخکې دغه ناوړه دودونه په افغانستان کې پاتې شوي دي. خو د اسلام په راتګ سره په افغانستان کې دغه دودونو ته دغه د علم په واسطه، د اشخاص د علمي اشخاصو په واسطه، د علماو په واسطه د اسلام په راتګ سره دغه دودونه تر ډېره حده اکثره پورې له منځه تللي دي. ډېره زیاته مننه دانش صاحب. خوشحاله اوسئ چې تر دا مهاله راسره یاست او خپرونه کې. راځم مبارز صاحب، تاسو ته د اسلام د ناوړه دودونو په هکله اسلام د ناوړه دودونو په هکله باندې څه وایي مبارز صاحب؟ تاسو په دغه اړه لږ نظر ورکړئ. حنفي صاحب، اسلام خو داسې کره آیات یا احادیث خو ماته ذهن ته نه راځي چې زه هغه درته تکرار کړم. خو ناوړه دودونه موږ کولی شو دومره ووایو چې ناوړه دودونه حتما 100% د اسلام سره په ټکر کې دي، ځکه چې ناوړه ورته ویل کېږي. اسلام یو د مینې، محبت، پاک، سپېڅلی دین دی. په هغې کې هیڅ نوعه کار، هیڅ نوعه دود، هیڅ نوعه رواج نشته دی چې هغه ناوړه واوسیږي، بلکې اسلام د یو مینې، محبت او پاک او رښتینی او صفا دین دی. نو د نامه نه معلومیږي د ناوړه دودونو د هغه ستونزو چې رامنځته کوي، هغه مشکلات چې رامنځته کوي، د هغو څخه بهتره معلومه ده چې دا د اسلام سره 100% په ټکر کې اوسي او په ټکر کې دی. ډېره زیاته مننه مبارز صاحب. خوشحاله اوسئ. دانش صاحب، تاسو په دغه هکله باندې څه وایاست؟ دا اسلام یو سپېڅلی دین دی او اسلام کې د ستن په شان په اندازه هم یو سپاټ نه دی. د پیغمبر علیه السلام حدیثونه د خبره کې دی، هم داشم د قرآن عظیم شان په مبارکو تفسیرونو کې هم د ناوړه دودونو په اړه مختلف روایت راغلي دي. خو دلته به دومره ووایي چې اسلام دغه ناوړه دودونو هغه اشخاص چې په اسلام باندې ایمان راوړي دي یا ځان مسلمان مکلفوي، هغوی ته پکار ده چې له ناوړه دودونو سره مخه ښه وکړي او هغه څه چې په اسلام کې دی او په نبوي احادیث او قرآن عظیم شان کې دی هغوی ته باید اهمیت ورکړل شي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. قدرمن اورېدونکو، خپرونه لا هم دوام لري او قدرمن مېلمانه له موږ سره سټوډیو کې دي. زموږ د ټولنې هېوادوالو یوازینۍ غوښتنه ده چې د ناوړه کړنو د ترسره کېدو مخنیوی دي په غوڅ بندیز سره ترسره شي، که نه چې د نورو غلطو فرهنګونو په مخنیوي کې ارزښتمن ګام اوچت کړي. د ناوړه فرهنګونو بندیز د حکومت او یا د قومي مشرانو لخوا د دې ګټې ولسونو ته رسېږي چې لومړی دا چې ولسونه د خپل کورني د سمبالښت په موخه پیسې سپما کوي. دویمه ګټه یې دغه ده چې د شریعت احکامو باندې ځان برابرول دي او دریمه ګټه یې د کلیو په کچه د نوم د لوړوالي او بې ځایه تربګنیو ځای اتحاد او ورورګلوۍ نیسي. همداشان راځئ هېوادوالو د ناوړو دودونو په ځای د اسلام په ارشاداتو ځان وپوهوو، هغه کړنې ترسره کړو چې نه موږ ته تاوان راورسېږي او نه هم خپل افغاني دود ته کوم زیان ورسېږي. د دې لپاره خپل نوی نسل ته هغه څه پرېږدو چې دوی په افغاني کلتور باندې وویاړي او په آینده کې له هېڅ ډول اقتصادي همداشان ځینو نورو ستونزو سره دوی لاس او ګرېوان نه وي. نو قدرمن اورېدونکو، خپرونه لا هم دوام لري. زموږ نننۍ ګردي میز خپرونه چې په ناوړه دودونو باندې راڅرخېږي او له تاسو قدرمنو اورېدونکو نه هیله مند یم چې د خپرونې د پای تر شېبو به ملتیا وکړي او خپرونه به راسره په پوره ډاډ او اطمینان واورئ.
مبارز صاحب به راځم تاسو ته دا چې افغاني ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، خلک یې ټول مسلمانان دي، او ولې ناوړه دودونه پکې رواج دي، یا دوی ولې ناوړه دودونو ته ترجیح ورکوي، سره له دې چې دوی ته د منبرونو له لارې په مساجدو کې همداشان په نورو عامه ځایونو کې د علماو لخوا دوی ته بار بار دغه ویل شوي دي، او د قومي مشرانو لخوا چې قومي غونډې پرې ترسره شوي دي، هم د حکومت له طرفه دوی ته دغه ویل شوي چې دا ناوړه دودونه په اسلام کې ځای نه لري او دا له اسلامي شریعت سره خلاف عمل ده. خو بیا هم زموږ او تاسو د ټولنې زیاتره وګړي په دغه څه باندې چې ناوړه دود موږ ورته ویلی شو او نننۍ موضوع مو ورباندې راڅرخېږي، بیا هم دوی ورسره اخته دي، لاس او ګرېوان دي، او حتی دغه ناوړه دودونه لا هم جریان لري. تاسو په دغه اړه باندې فکر څه ده، ولې دغه خلک له ناوړه دود نه رامنع کېږي؟ حنفي صاحب ښه ټکي ته د اشاره وکړه. واقعا هم الحمدلله افغانستان یو مسلم هیواد دی او وګړي مسلمانان دي، خو اما په نظر باندې یو دود چې په کومه یو ټولنه کې رامنځته کېږي او هغه هلته خپل ځای پیدا کوي، نو هغه به البته ډېر وخت نیسي په هغه ټولنه کې او د ضربې د تللو امکانات نه وي. نو په افغانستان کې هم دودونه تا یادونه وکړله چې بیخي تر ډیره دي او خلک په دې باندې پوهیږي هم چې دا ناوړه دودونه دي، خو دا فطرت دی او دا دود چې دی هغه د وخت په تېرېدو سره د یوه انسان په فطرت او په ذهن کې دومره ځای نیسي چې حتی تر ډیره پورې وتل ناممکن یا هم ډېر مشکل اوسي. بل که وګورو د ناوړه دودونه مو د مشرانو نه پیدرفی او داسې رتبه پاتې شوي دي. یعنی تاسو وایست چې له لومړیو وختونه دا د دې د حل لپاره یعنی ډېر جدي اقدامات ونشي او له کوچنیوالي تر لویانو پورې، له کوچنیانو تر لویانو، تر نارینه او تر زنانه په دې ټولو باندې کار ونشي، د دې له منځه تلل به ستونزمن وي. ځکه یو لامل یې دا هم کېدلی شي چې بې تعلیمي یا هم بېسوادي د دې لامل کېږي، او د دې لامل دا هم چې موږ تاسو په ټولنه کې ناوړه دودونه ورځ تر بلې زه فکر کوم چې په زیاتېدو دي خو په کمېدو نه، نو دا علت یې کېدلی شي. او که بل طرف ته فکر وکړو، په افغانستان کې ډېری خلک داسې سیمو کې اوسېږي چې په هغو کې د ناوړه دودونو بیخي ډېر شهرت چې په اصطلاح موندلی دی، دومره ځای دی دوی په زړو کې نیولی دی چې حتی دوی اوس که په دې باندې 100% مطمئن هم شاید ممکن وي، او که بیا هم مطمئن شي او د خلکو نه واوري چې دا ناوړه دودونه دي او د اسلام سره په ټکر کې دي، د هغې د ذهن نه ممکن په اسانۍ سره ونه وتلی شي، ځکه چې د هغو خلکو په ذهن او زړو کې ډېر قوي ځای نیولی دی او تر ډېره پاتې شوي دي. غټ لامل یې تر ډېره پاتې کېدل په یوه ټولنه کې او هغې ته ترجیح ورکول. یو بل لامل یې کېدلی شي که فکر وکړو کوم بد دودونه، ناوړه دودونه چې تا مخکې یادونه وکړه، هغه د تربګنۍ، تربورولۍ، کلیوالۍ، قوم پرستۍ د وجې نه منځته راځي او همدا یې لامل شوی دی چې خلک په دې باندې مطمئن دي چې دا ناوړه دودونه او د اسلام سره په ټکر کې دي، خو کولی نشي پرېږدي او دفاعي ټکی ورته کېږي. ډېرې زیاته مننه مبارز صاحب، خوشحاله او آباد اوسئ چې تر دا مهاله له موږ سره یاست او په دغه کله باندې چې زموږ نننۍ موضوع ناوړه دودونه دي اورېدونکو ته پراخ معلومات وړاندې کوئ. دانش صاحب، تاسو په دغه اړه باندې څه وایاست؟ لکه مخکې چې ما له مبارز صاحب نه وپوښتل چې دا چې افغاني ټولنه د اسلام ناوړه دودونه د اسلام له اړخه په اصطلاح باندې ووایم چې د اسلام له اړخه ناوړه دودونه ناروا دي، خو بیا هم په افغاني ټولنه کې رامنځته کېږي، ولې د دغو علت څه ده؟ تاسو په دغه اړه باندې څه فکر کوئ؟ مننه حنفي صاحب. دغه موضوع ناوړه دودونه په څو علتونو کې زه لاند کړم. یا په افغانستان کې یو خو د طلبګنۍ خبرې دي، بل د پوهې له رڼا څخه لرېوالی دی، بل عامه پوهاوی نشتون دی، او بل د غیرت خبره ده.
دا هغه علتونه دي چې ناوړه دودونه په افغاني ټولنه کې لا پاتې دي او لا ریښې نور هم غځېږي. لومړی تربګانۍ خبره، مثلا دوه هغه سیالان موږ او تاسو دوه کلیوالان چې په منځ کې له یو بل نه غواړي چې له یو بل نه ښکته راشي، له یو بل نه وروسته پاتې راشي، په ټولنه کې دغه یو بد د ناوړو دودونو یا ناوړو رواجونو چې په افغانستان یا زموږ په ټولنه کې پاتې دی یو علت دا دی. بل د پوهې له رڼا څخه لرېوالی دی. یعنې مثلا یوه اصطلاح ده، عموما یو اصطلاح ده وایي افغانان په علم باندې سر ورکوي، په دین باندې سر ورکوي او ځان نه په پوهه کوي. یوه خبره دلته دغه ده چې اکثره افغانان چې دي، اکثره د افغانستان خلک دي، تقریبا تر 80% خلک بېسواده پاتې دي. د علم له پوهې د قرآن عظیم شان له آیاتونو څخه او همداشان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له حدیثونو څخه دوی لرې پاتې دي، په علم باندې نه دي خبر. بله خبره عامه پوهاوی نه شتون دی. څنګه چې نورو پرمختللي هېوادونو کې او اسلامي هېوادونو کې کومه عامه پوهاوی شتون لري، هغوی ترمنځ کومه صمیمانه فضا شتون لري، هغه په افغانستان کې د عامه پوهاوی تر اوسه شتون نه لري. او دغه یو اصلي لامل همدغه دی چې په افغانستان او زموږ په ټولنه کې د ناوړه دودونه لا پاتې دي او لا نور هم غځېږي. او بل د غیرت خبره ده. افغانان خو ما مخکې ویل چې په اسلام او په دین او په علم باندې سر ورکوي خو ځان نه پوه کوي. یو مهمه خبره دغه ده چې موږ د غیرت خبره چې راشي بیا له هر چا مخکې راځو. دغه خبره ده. نو دا عمده لامل و چې ناوړه دودونه یا کلچر په افغانستان کې پاتې دی او لا غځېږي. دوی د مخنیوي لپاره ډېر لارې چارې شته چې هغه باندې به وغږېږو. ډېره زیاته مننه دانش صاحب. خوشحاله اوسئ چې تاسو هم خپرونه کې راسره یاست او له خپل اړخه زموږ قدرمنو او ګلونو اورېدونکو ته هغه خپل معلومات وړاندې کوئ. لا هم قدرمنو اورېدونکو خپرونه دوام لري او له محترمو مېلمنو صاحبانو سره به په دغه تړاو باندې لا هم پراخ بحث لرو. تاسو هم راسره پاتې شئ او خپرونه تر پایه تعقیب کړئ. بیا هم راګرځم مبارز صاحب، تاسو ته د ناوړه دودونو اغېز په ټولنه باندې څه دی؟ کوم اغېز، کوم تاثیرات ناوړه دودونو زموږ په ټولنه باندې اچولی دي؟ صدیقي حنیفي صاحب بهتره معلومه ده تاسو ته هم چې ناوړه دودونه لکه څرنګه چې ناوړه نوم ورکړل شوی دی، همدارنګه د ټولنې د بدبختیو او رنګارنګ مشکلاتو لامل ګرځي. ناوړه دودونه که یادونه یې وکړو د یو څو چې ناوړه دودونه په موږ او تاسو په ټولنه کې چې کله د ناوړه دودو په هکله باندې پوښتنه کېږي، هغه صرف او صرف ودو د ځینې دودو یا رواجو ته یا د مړي رواجو ته دودو ته مخ ورګرځي او فکر ورسېږي. خو د دې بر علاوه نور هم په ټولنه کې خصوصا په افغانستان کې ځینې کم او ځینې زیات داسې دودونه شتون لري چې هغه د ټولنې د بدبختۍ، ناخوالو او رنګارنګ مشکلاتو لامل ګرځي. که څو ته اشاره وکړو لکه د وینې بدله د موږ او تاسو په افغانستان او د موږ او تاسو پښتني ټولنه کې دا یو عام دود ګرځول شوی دی. د ونې ګردۍ میز د صفا راډیو ونیزه سیاسي او معلوماتي خپرونه. دا خپرونه هر چهارشنبه د غرمې مهال له صفا راډیو څخه اورېدلی شئ.